تازه خبر د احمد شاه مسعود زوی د طالبانو خلاف مقاومت پیل کړ د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیل خبر ورکړی او د 1999 تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو په وړاندې د هغه پلار مقاومت ته په اشاره وایي چې د هغه لاره تعقیبوي. احمد مسعود په یوې مقاله کې چې په واشنگټن پوسټ کې خپره شوې ویلي چې طالبان یوازې د افغانستان د خلکو ستونزه نه ده. هغه وايي پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې د هیواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځل بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر دیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي. احمد مسعود چې په مقاله کې ځان د افغانستان د مقاومت مشر معرفي کړي همدارنګه ادعا کړې چې په میلیونونو افغانان د لویدیځ په ارزښتونو باور لري. د ښاغلي مسعود په وینا افغانانو د ازادي ټولنې د رامنځته کېدو لپاره اوږده مبارزه کړې ده څو میرمنې وکړی شي د ډاکټرانې او خبریالانې شي او ځوانان وکړی شي موسیقي واوري او نڅاوې وکړي. احمد مسعود د خپل پلویانو ترمنځ په ځوان امیر صاحب مشهور دی. په دې مقاله کې همدارنګه ټینګار شوی چې پنشیر د ازادي وروستی سنګر دی او ویلي دی چې له خپلو ملګرو سره به د دې ولایت دفاع وکړي. د احمد شاه مسعود زوی د واشنگټن پوسټ په مقاله کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو سره د جګړې لپاره په پنشیر کې د وسلو او مهماتو زیرمې لري چې د پلار د ژوندون له وخته پاتې دي. د هغه په وینا دا ډول ورځې انتظار ته درلود. احمد مسعود د واشنگټن پوسټ په دې مقاله کې ادعا کړې ده چې په تیرو 22 ساعتونو کې د په غوښتنې یو شمېر افغانان له خپل وسلو سره د طالبانو په وړاندې د مقاومت په هدف پنشیر ته تللي دي. نوموړی وایي د ملي پوځ سرتیري او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پخواني غړي چې د هغه په وینا د خپلو قومندانانو په تسلیمېدو په قهر دي له دوی سره یو ځای شوي دي. د دې ټولو سره احمد مسعود د طالبانو په وړاندې په مقاومت کې د غربي هیوادونو د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. احمد مسعود په داسې حال کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د مقاومت د جوړېدو خبر ورکوي چې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په خپل لومړي خبري کنفرانس کې وویل د طالبانو د رهبري د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه کوي څو ټول افغانان پکې خپل استازي وویني. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت